درنو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو په امر اړوند د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریسټوفر میلر په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې دوی له ټولو اړخونو سره خبرې کړي، له ناټو سازمان او په پینټاګون کې له ټولو نظامي چارواکو سره پر دې توافق ته رسېدلي چې په افغانستان کې د سرتیرو کمولو لپاره د ټرمپ امر عملي کړي. ولسمشر غني تیر ماښام د پانګونې او سوداګرۍ په چارو کې د پاکستان لومړی وزیر سرکال عبدالرزاق داود سره کتلي. ارګوای په دغه کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په تړاو خبرې کړي. د کابل ښاروالي او پولیسو د ښار په واټونو کې تیر مازدیګر مهال د پاکستان بیرغونه جوړند کړل. کابل دا کار د عمران خان د هرکلي لپاره کوي، په داسې حال کې چې ارګ د ډیورنډ کرښې د معاملې په ګډون له پاکستان سره په زیاتو اړیکو تورن دي. عام ولس وایي چې پوه شو د پاکستان لومړي وزیر ته یې دغه ډول هرکلی څه په ډاګه کوي او ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې د جنیوا کنفرانس جوړ شي چې په هغه کې د مرسته کوونکي هیوادونو له افغانستان سره د خپلو مرستو ژمنې تازه کوي. اوس تازه اروپایي ټولنه وایي د افغانستان مرسته کوونکي هیوادونو د خپلو مرستو لپاره 10 شرطونه ټاکلي دي چې اوربند یې تر ټولو مهم دي.